بدماش وکړ چې قسم په خدای دې کوڅه کې په خدای خبر مګه خبر دا وکړي دا کوم یو نام ځدانې پړلې خبر مګه خبر دا وکړي یو دا کسان نشته ورا قسم دی وامد پدې ته غدي په اثر ولا مداسي غلط کارم کوي او دغم کوي چټي مشر دا صحیح کار نه دی کنه بل مرکه د څه خبرې مشر دا صحیح کار نه دی نوید استاد چې ما ته وګوره چې مشرف راولیم نه کیږي دا کار نه استاد ته وګوره دي دا څه شي به چې دا وینځلې تفتو غلې شاټټي لګي یله خبر وره کار نه دی استاد په فارم خبرو کې صبر وکړه مو څه کرے نشته موږ نغلو جیب وایي خبر وکړه کنه موږ نغلو جیب وایي ترازه بس ختم ډیره مننه سلامونه زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درانو لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر قدرمندو درانو لیدونکو د سراکې ترغلی یو زیر کړه مګه څنګه چل چې ته یو ورکیا ستړي مشه سړی پلیو پلی خو لګرا کې یار ستړي مشه ستړي اول سره سلیمه شو مړه اول پلی مهم دی اړي کړي ستړي اول پلی مهم دی پلی اول یو ته پلی تکرفان ور دو سراکا څنګه چل دی د سراکې ترغلی کو ته نه ګورې نو سره دی پلیو اشتراکي ترغلي او دلته نو غواړو چې خطرناک پرنګ او پټي کیمرې تاسو څنګه کو ان شاء الله ریکارډ کو نو سپیکولا سم او ستانم چې ده فقط ملنګ نه همکار فقط ملنګ کو چې نه ملنګ جان خزان ترغلي خبرونه ریکارډ تاسو ته ولا چې خزان شي ورشتیا ولې خزان شوی مړه بس طالبان چې وینو بس اسې خوشحالي ډېر ښه زانو راځي کتونکو خبرونه جریان لري را سره پاتې شي او دا خبرونه کې بنو مختلفې برخې وي راځي ملنګ او صمیم او پژواک او الهام الدین الهام سره پاتې شي او تر رستې پورې دا خبرونه وګورئ یاره بس دغه خو خلطه مړی به واخلو السلام علیکم ورور څنګه طبیعتونه دې ښه دي وخت ساعت ښه تېرېږي لږ ښکته راکړي ځکه نه یاره ته خو په زرنج کې ورته ناست یې زرنج کې ته ناست یې د خدای مسلمان مړی څو دي ښه ماڼۍ وروره 115 دا بیروتي مړی دي که څه رقم دي مارلینګ ماڼۍ دي مارلینګ امریکي والا نه مارلینګ خو انګلیش کې د هندو نوم دی که څه شی مارلینګ څه شی مارلینګ رنګ تور رنګ چې ولري هغې ته مارلینګ وایي دا یو سلو څو 115 زه سل شولې بس بیا به ورکړو کاش کې دومره پاتې کېدل استاد موږ دغه توصیه وو دغه ځای کې پیسې لراوړل صحیح ده لاړ شو انا سیده یاره دا ما دغه کې غوړی دي دا څنګه چل نو وړي خو دا پکې راځي کنه نه کدا سٹارټ پکې کوي هغه د باغ ډکه ده ګوره مانه دا خراب ده سړی دا سٹارټ پکې کوي تاسو دا ته باغ نه چروځي وزادت دی واجب نه چاړ لکه چې دوی کوي چاړ پکې کوي دا غوړی دي خلاص شي شو نو ډیره مننه څه دا چې زو دا مقصد بل نه واخله کنه یو دا نه واخله یو بس دې یو دا نه واخله دونه وسره ظلم مکه وکنه لګ یو بداوي یو بزوي سم زګ به کده سره بیا تاسو څو باندې موږ ته درکو نه دا بس ډیره مننه خدای دې اجرونه درکې وروره مقصد پاک دې جنت ته بوته چې دا جنت ز څوکیدار ما هاي ما خرابېږم زه ته بس په دغه کې ولاړ زړه ته زراح شي بس ډیره وای دا چې زو خدای په امان
غوسه دې سړی ولې نه لکه سړی ولا لکه چرنګ وو هلکه راشه که نه راشه راشه تورې خدای دې خیر کې مړه سړی رنګ ووهلو یاره دا مڼې تاسو راوړئ دا څنګه خرابي منځ کې خرابي او سیډونو ته غټي دا څه حساب دی دا مړه ټولې دا خبرې سره نه منم نه منم دا خرابه ده دا خرابه ده ما څه شت لګو ما ولې واړو نه نه تور نه جنگ دا چې دا واغه دی دا نه جنگ نه کو نه جنگ نه کو سره خو ته مړه تو خو جنگ کوي نه کوي جنگ خبرې کې څنګه نه چټي لګي نه نه خوښه ګورا نه اخلي می اخلا کې دا مشکل نشته ولې کې جنگ خبره نه ده جنگ کې نه جنگ ته ضرورت نشته نه جنگ نه کوم ولې کاری د څه کار دی ما ته وی ما څه کاری نشه دروانټي ته ما ته کرای راکړ چې سم دروانټي ته پیسې اوس نشته اوس غلو چې والي څه چالو دنه دوه مړی مونږه دوه خطې مړی مونږه واغستې بس الله پر رضا وایو چې دا به زموږ ته چرته خرڅ خل دې سو کې الله پر رضا ورکړي تاسو بيخي خزه دوه دانې نه راکې و دانه راک یو دانه را معلومات د باغ نه راوړي نیغ نیغ خبرې مکه واخا او کنه نه نه ته راغله نه جنگ ته نه راغله تاسو څه خبره ده خبره ده ما ته وای کنه ګوره موږ نه موږ نه تورې ورې موږ نه دغه نه کابل نه راغلو موږ نه جب غلو والله نه دغه کار روان ورته واده دي هغه دې نه دوه حالت موږ واغس دا بل خبره ده چې واده نه بغیر خو څه کېږي هغه مې ریړه دا ټول زموږ ماشي بکوا دا بدما جوړ کړ چې قسم په خدای دې پوښتنه په خدای خبر بکوا خبر دا وګڼئ دا کوم یو نام څه دانه خړلې خبر بکوا خبر دا وګڼئ دا ضرورت نشته ګوره داوا بالا شي غلط خبر باندې کې اواز نه خبره څه خبره ما تاسو بل بل دراشه ما سره څنګه دراشه خوښه مونږ راشه خوښه غلط تراس څه خبره ده موږ کابل نه راغلو کابل نه راغلو موږ لاره کې بس جب والو وڅ خبره ده جب والو موږ دغه روان واده ته ما چې خپلته مړه را تراکا موږ الله پر رضا باندې ویزه ویسا هغه به تراته شو ما کې د خپه شوی زړه د براغلی هغه دوته وی چې شل پیرا کا قرار خوښه چې موږ کرا پیو کو هغه بس دوی چې ورته غوسه کوي دا ورته مازغه شاټ کیږي دا تاسو ها کنه زما دا بوزه سی وځي یو باګه راګه یو باګ مالګه بوزه خیر مستا ګرانی زت لک دا بوزه دا خیر دا بوزه سره باندې وځي را نه کابل خلک څنګه هغه دل کې خو ته ځان هغه خاندار به باندې دړې وړې کما الله خبرې مګه ګورا هغه ساسه بس دته څه کار دې زمونږ نه ستاره جی بس خبره نه بس خرابې هیڅ خبره نشته ولی بس کما ما چټي بس ها لګیا خبره زما مزه آزاد زور ازای مشر سړی عزت به دیو کوم خیر دی او زه بس شو عزت او بس لا اله الا الله محمد رسول کلمه وای دوباره مسلمانان بس خبره نشته ځخه تراس لراسه خدای دې تاخي کې راشه دلته تراشه تلګ لرسه هغه لکه مره راګیدل تم راشه غوسه نه تراسه راشه غوسه کوي راشه دغه تراشه چاته زنګ راشه تراشه د سړي ډېرې غوسې کولې دغه دی پوه شوې مړه یو لاس جکا یو لاس اوچت کا صحیح شو تراشه ما خو درګول نه تا حوصله ستا اخلاق ستا فکر هر څه جوړ و ماشاءالله بس څه دې مونږ وي اگر چې دوه خلتین نن سبا یو چا نه وړل والله چې دا ډیر زور لري نو ستا حوصله هر څه مونږ ولیدل او سای ایمانداري نو ماشاءالله ډیر دا خبره موږ سره غات څه دي چې واس کې و ولیکله خو خیر به دا چر وګرځي ځنی
هغه ملګری به له وخت ونی هم طالبان راوړي پلار مې څنګه راغله پلار نو دا پاکه د پاره طالبان راوړي دا د وجه ته خپه شوی نه وي او زموږ دا خبرونه چې د تفریحي د خلکو ته د نور خلکو او سیره معلومو او افغانانو په شونډو باندې د مسکا راوستلو په خاطر باندې موږ دغه بعضې یو نیم مزاحیه ویډیوګانې برابرونه خدای دې وکړي ته موږ نه خفه شوی نه وي بخښه کوه د زمانې په 300 خرڅي کی دا چې زه قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې هیله چې خپرونه مو تر دغه ځای کتلې اوسېږي هوټل ته راغلو په هوټل کې نو یو شاه زلمی ولاړ دی د هوټل په اړه ورته تپوسونه وکړو سلام علیکم ستړی مه شې ښه راست سال خوشحاله اوسېږي ډېره مننه کور ودان نوم مبارک محمد ولی محمد ولی کوم ځای کامې ډېر ښه ډېر ښه محمد ولی تخلص څه دی والله صوم په ځان صبر نه دی ښه تخلص دې په ځان نه دی السلام علیکم ژورنالیست به دې څه شروع کړي میر صاحب ښه مرکه تر څه شي بارګي مرکه د هوټل باره کې مرکه وسره کوم نه لکه دې چې لکه څه بارګي لکه هوټل باره کې کاروبار کوم شی په خولې چې شی په خیر او څنګه ان شاء الله کاروبار خو دې خدای خدای شکر دی او کار په هوټل کې شی په خوي لوبیا ده دال ماش دي غوښه ده کباب دی کوړی دي ډېر کومه غوښه خسته په خولې شي بچر غوښه په خو چر غوښه چرګه سر کړه ده کنه هغه ده نه کړای کې ده کړای و سر کړي مړه چرګان دي ژوند دي ما ته پته را نه مړه امیر صاحب زه ته قسم خورم چې مړه چرګان پخې ما ته پس د ګرځې نه غب نه علاوه ته چې مړه چرګان پخې ولا له حلالي کې کنه الله حق خو بيږي مړه خو نه دی به قسم دې مړه دي و مړه نه دي دا ور ویلالي کې مړه نه دي او بخامر صاحب زموږ مرکه روان ده څه مشکل خو بره وګه ما چې پخړي چې پخړې کنه پخړې خو هوټل مسله ده مالو بیان او تاسو سم چر جوړ کوم ها کاروبار خو به ان شاء الله خیر زندگی نیم خدا دا راته چې خوانځي دروسته خوانځي دروسته نه ولا یو مو پورې سم پوری ویلې میټرک کې پاس کړي پاکستان کې دا به کټ کا دا شی شو مشر سړی اوس څه توایم خبر نه ده کنه پلی وګورئ نو اوس پرونه کې مې پلی وګورم ته غلې ولاړې دا ولي لکه مړ چرګان په خیمه ته پته ده مړ چرګان خوانځي دروسته او اتمه پورې ویلې زه ما قسم مې مالې دلې دې اتمه پورې ډیر خاتم سینه پورې پاتم سینه په څوم نمبر وي ومه نو چې دغه ویلې اوس باندې دغه شوی دا شی شو دا خبره مشر ته نشم مو جوړ کنه ها پس نه په څوم نمبر وي اول نمبر ومه خډیر دا راته و چې کوم مضمون دي زیات خوښیده پښتو مضمون څنګه شعر او شاعر سره د شوق شته کنه شته ولا خپل هو نشم مې له شوق مې سره شته خو یو شعر هو آیا ته یو شعر وای ته خو د ګوري لګا جاړي دغه ګور لګا جاړي چی ها دا پښتو کې مطلب کنه دا ګرامر دی کنه املا شو فرض مثال عبارت وستنه شو ستا په کومه برخه ته خوښیده املا دی خوښیده عبارت وستل املا مې خوښیده املا کنه صحیح ډیر ښه مړه کته د مکتب ویلې وځ بچرتا سر هوټل کې لو بیا امړم چرګان پخې زه ګوره 3 ورځې تاسو آرامه صحیح هر ورځ ګورم مړه چرګان 2 ورځې لو بیا روزار څه تاسو راوځي څنګه چل دی خپل راغلی مشره نه قسم نشه ته غب نه لګوم تر دې غلې صفه خبرې کوم زه د بدی چرګ باندې روزانه تیریږم ته ما نه ویني ته دې خلاص دوره کا دا مش پکې دا ته نه کټ کا دا کټ کا دا ته نه کټ کا دا زه خډیر خه دا راته و چې د کوم ولایت د زیات خوښیږي د افغانستان ننګرهار ولایت نور ولایتونه څنګه نه خوښیږي تاجکستان هم ډېر خوښ دی مشره ترازه خیر درګه ترازه خیر
زدا به خیر کټ کوته نه دا شین دا وته نه به کټ سیدا خبرې مکو ماما غلې شکنه ګورسته حساب کار نه کوي ګوره غلط مړ چرګان په خوي بیا وای ته خبرې مکوا غلې کې نه غلې شه کوم کړي ورکه بس حساب خرابې مړه زه درې مورز دلته ګرځم را ګرځم چې تا درې ورته نو ګرځم هذا صحیح ده چرګان والا بس بیا ورشي مشره خپل ورځ مړه غوا غستې او غوخه دلته په خوله مړه غوا چې ته پرتا و په 1.5 په 600 روپیا غست دومره راپور دې راغله دا دې قسم وي تا نه دا غستې یو روزه زه خیر لا شه زه خپل کار کوم ترازه ورکه تاسو مزاحمت کوون کېده ورو دا سړی څنګه لګا هغه د مشره واده دې کړي واده مې کړ واده څو کله نه کړي بس چې تو الله کله نه به 15 کله نه هغه ګوره غلې شه قسم دی وامه دي او وامه دي قسم دی وامه په دې غدي په اثر ولا مداسي غلط کارم کوي او دغم کوي چټي مشره دا صحیح کار نه دی کنه بل مرکه زده څه خبرې مشره دا صحیح کار نه دی نبی استاد چې ما ته وګوره چې مشرف راولیم نه کیږي دا کار استاد ته وګوره دي دا چې شي به چې دا وینځلې تک تو غلې شه چټي لګي زه خیر پیغام نه وړاندې چې مرګه ختم شي پیغام نه خلاص په سر کړي کوټه چې بسر کړه په ګولا سره کوسړه ما ته مزار کړي ما په سر کړي دا افغانې په کوله تا تاجکستانې په سر دا اوس کوم له ورکه دا هغه ده زه خیر ده هوادول د خو دې ګوره هوادول کوم پیغام خون لري دا پیغام لري چې لوبیا ډېری خوري او مړه چرګان نه ځان ساتي ترازه بس ختم ته ډیره مننه خوشاله اوسې کور ودان قسم وي مړه چرګان ازه بس ته قسم مپازه هغه ده تا نوم شو محمد ولی جانا ډیره مننه خوشاله اوسېږئ ملګری مړه ته خو بیخي بیا اوسېږي ولا شي علي ونی غلش دا اصلا چې دا ملنګ نومیږي دا زموږ خپل ملګری ده فقط دا ملګری حوصله یې معلومه ولا چې د هوټل 40 حوصله لري که نه لري ولا زنده باد ښه حوصله ښه اخلاق کور د ودان که ټول افغانان همداسې حوصله وکړي ملک ګوره نه ورانېږي پوه شوئ موږ هر وخت حوصله نه ده کړې ځکه ملک وران شوی ده که نه کور د ودان بخښنه ته نه غواړه بس خفه نه کړي بس دی موږ خلکو ته داسې معرفي شوي یو چې افغانان ډېر بېمینې خلک دي خو موږ د محبت نه ډک خلک یو خفه نه شي وایي داسې راته ګوري لکه نه چې راته ګوري روغ مې له زړګي وځي کاږه چې راته ګوري خفه نه شي ملګری ښه دا ویډیو نشر که نشر نه کوو نشر یې کوو او بله خبره اوس راشه دلته ودرېږه موږ سره څه شوخي وکړه په دې خاطر مې تاسو دا برنامه وګورئ اوس موږ موضوع د ښه اخلاق په ټولنه کې ګټه څه ده د ښه اخلاق ګټه څه ده ګټه دا ده بګي دا خبره چې چلیږي دا خبره چې په اخلاق باندې دکاندار سره اخلاق وچلي خپل کار باري دای کیږي خو نه چې اوس که په الحال د پاته اخلاق نه وکړي او حوصله دې نه وکړي څه بر مې څه شو مړه چرګان جنگ راځي کېدو یو لانجره مې څه کېدا د خلی یا مطلب د هغه په اصطلاح د زړه په دواله مې څه کېدا کنه مالنګ څه غوته وسم ګورنه سمېږي ښه بس ده کنه بس خپه نشي ملګری ښه ډېر مننه مې کټ کا شاګردان دې په شي دغه محبت او خپه نشي ډېر مننه او دا وړو کې سم نه
بس سلیټر لکم کا سلیټر کنه مړه الله بندا مونږ روان یو ته دغه کنه دا واده پروګرام دی پوه شوې پروګرام دی جنج ولا ډیزر کوا مړه ګلاسونه دی خیرن دی یار ولا خیرن نه خیرن کاری دا ما ته پته لګی دا په مالګه وینځي ښا هر وخت مالګه ونیږي باندې او کنه لګ دا کوه پوه شوې چې په ایډین استعمالو مې ایډین بس دا کافي اړې څه شي دی ایډین د بس دا دلته ستا غني خدا زک کوي مړه دا څه زګ را پرې خو دا څه شي دی ولې لاسه ته واخلې شکرین پکې دی مړه شکرین نه دی تازه صفا دي دا د قسم شکرین نه ته واخله دا دې تاسو به څه واره بیا راشي دا درې وېسه صحیح ده یا الله یا الله دې ماما ته دې اجر ورکړي ثواب ورکړي الله پاک دې خیرات قبول کړي قربان دې شباب لاړو ته لاړو څه 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 کار دې لمبلي ها لمبلي څه بدل مې پاوه ډیر شو پاتو سیمه ورکو خبره مالا دې شو پیدا کړه راځم تورې نو صبر وکړه دا شور غږ به ډېر تیز دی اے ماما ته مالا دې شو پیدا کړه چې څه زمانه وخت دی دې شو پیدا کړه صبر وکړه دا دا اوسې دا غرار له کم شي بند کا بس ته مړه دا نه راته جنریټر جوړ کړي دغه و دې په واټو بس کاکا دا چې ډېر مصروف وي دغه وکړه یو منټ صبر وکړه زرګه وکنه مړه ته په خبر خبره صحیح شو بس اے ماجرا دې شو پیدا کړه تاسو ویل ته دې شو پیدا ما دا ویل کنه دغه دغه لاندې دغه تخته کیږي د باګرامي موټا او یو شلو په کراک ډیرو بقه بس دغه شربت باندې لدر کدا اوس کې اوس نور ځای بس نه ته کاکا لګ دا کاکا دې په راشه ته لګ دا فیصله وکړه ته لګ دې په راشه لګ دې په راشه اوره مې دې په راشه الله ته خو خلاص ما ګوره ماما مونږ راځو در پوښي څومره شربت ته خرڅ کړی شوی او شل روپۍ مونږ له ځنه کړی او شربت هم ته اوس کله هغه پیسې خو مونږ نه وانه غسلې مو ته مې دغه بګرامي ته زو ما سره یو دغه نشته لارې کړه مګر ته پیسې را تراکې مې زبر دغه وکړه کرا په وکړه ته کاکا لګ راشه کنه دې په لودا راشه مو دې کاری مونږ ته توجه راکړه مړه دا چې کې مړه پرې د ګلاسونه تاسو څه خبرې کوم دا ډېر سخت کاری دی کاری دی خو مونږ هم پیګو کاری دی بس مونږه کاری سی وو دا چې کاری سی خو یا کنه پیسې راکړه ځان اوس به راکړې توکل زه اوس راکړه صفای ته راوړم دسته را سره باور کنن دي ماته نه دي شل په دې دار باندې دغه غنی وس کړه او شل په دې قرار راغله زه نه تا ته 80 روپے بڑا چټي لګي ته په شل روپے راکړه 80 روپے به تاسو درکم خبر اورا ما دې نشته زه خیره 80 روپے به سبا تاسو درکم باور وکړه کرے نشته باګرامو ده نشته ود نه ودرېږه موږ کرے نشته مړه موږ ته پیسې راکړه پیسې نه راکړه زه خیره صبر وکړه دلته موږ جب غلو وارو غلو جیب والے په ګوز کرے دته لګ مکو لانجی مکو نه ماړو مړه غلې کېره چټي لګي نه منه مکو دا ولی سل یلکه خبر واره کار دی استاد په فارم خبرو که صبر وکړه موږ کرے نشته موږ غلو جیب والے صبر وکړه کنه موږ غلو جیب والے ده کنه روح پیسې ورک ګور استاد هات نه ماوړه پیسې راکه خبر ولا اجي ورګه نه دله اخلم زه خیر دی وړي ولاړ بل یار زه تلاړه او بخه چټي لګي ځه راکه شل پیرا اے ورور ما پرې د خدای رضا ته ورشه دغه ورشه زه ما کرے زه خیر زه لاش نشته را سره ما خزل 10 روپے راکه اے ځوان ما ځوان ته ولاړ دی بس انت شراب ته ورشه کرے راکه دی غوا راشه مړه ته ولا بس شو زباس نور په پازاو خدا تراشه
هات راشه غزه خیر بس راشه بس نه اخلو دنا یو روپیم نه نه اخلم یو روپۍ نه تعلم خلک کاری وي ها فواید او د کې و کاریان بډیر شي د قیامت علامه د حدیث کې راشه تا هغه ته وګوره کیمرا لګي هغه د لګلاس وته خو لګلاس لګلاس کارونه نو مونږ دې نه څه خبرې د طالب اته د حوصله استاد اخلاقونه استاد هر سنه لږ ته دې په لشه کنه ډیره زیاته مننه خدای دې تا آباد لري کور دې ودان موږ لپاره د غټه حوصله وکړه او تورې وکړه چې 100 روپۍ نه راکوي نه توره خیر ده هغه به وشي ته لږ صبر وکړه چې ته مې کو ته لږ برابر کما سړی خو مخکې وایي مخکې داسې په دې خاطر موږ ته مخکې نه وایو چې پټه کیمره ده موږ د هیوادوالو حوصله معلوموو چې زموږ هیوادوال څومره حوصله لري نو ستا حوصله ستا اخلاق ستا روش ستا هر څه فوق العاده و غني دي موږ باندې ډېر خواږه غني شکرین پکې ومړه بد نه دوه ته نه وایي ځکه چې موږ باندې شل په ویندغه مې وسوه نور وسه نه لرم نو تا نه یو جهان مننه کور دی ودان او خبره ډېر ظالم سړی ته ویلي د قانون وبو باسي غني مې کې وبتی وباسي البته لرګي نه وبو باسي دا پیسې واخله دا ده دا پیسې اسی پریدا شل په وخت راکولې پریدا ستا غریبي ده دا خبره اندغه لاس شل تراسي کور دی ودان بس سم پازابول چې بس دغه وکړو یو شل روپۍ موږ راکې جلار کراب یو پټي مټي دی بس د ورځې غني ته راوړو د شپې راوړو د ورځې وبتی وباسي ډیر مننه خیر خپه نشه راکا ایوه غیر ما ویل نه لږ مخکې دلته راغلو وندي تاسو ډېر بدې شمخه کومر شمه کنه قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې هیله چې دا خپرونه مو تر دې دمه کتلې اوسېږي ځینې شوخې برخې تفریحي برخې پکې وي زموږ د افغانانو او بالخصوص د پښتنو مینه محبت حوصله هغه څه دي چې واقعا چې نړۍ ته د صداقت او رښتینولۍ او سبق ورکوي بالکل او ان شاء الله چې بېلابېل خوندور او په زړه پورې پرینکونه به مو خوند اخیستی وي او همدارنګه دا کومه پټه کیمره چې نن په دوسره کې وشوه ماشاءالله ډېره خوندوره وه خو یو مړه ملنګ جان به کې داسې ورانې و کې هغه سلګون دې کشکي واره که ته خو لږ پرېږده که نه مړه ته مار چېرته بدنامې پرېږده سړیه جنګ دې خپله وکړو او پلي خو نه ولا چې 10 روپو مې راغېږي ختمېږي نه برکتي نه لکه چې په دمې پې ور اچوي باور ګېټې نه هم خراب نه کېږي دمونه ډېر پې وراشي طالبان حکومت دی ګورې ځوړندی مسلسل قسمه ده خپرونه پای ته به ورسوو صحیح ده که نه زه به دا پلي وخورم ته دا خپرونه پلي خوره درنو لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پورې چې ملنګ صمیم پژواک او الهام الدین الهام د کیمرې برخه کې ملتیا کوي خیر چې ښه وخت